بسم الله الرحمن الرحیم. د بامیان بند امیر د افغانستان طبیعي جنت. بند امیر د افغانستان له طبیعي عجایبو څخه یو له او جهیلونو څخه دی چې د بامیان ولایت د هندوکش د غرونو په منځ کې موقعیت لري. دغه جهیلونه چې د طبیعي بندونو په واسطه له یو بل څخه جلا سوي دي نه یوازې د افغانستان لومړی ملي پارک دی بلکې د سیلانیانو او طبیعت مینوالو لپاره یو ځانګړې جاذبه هم ده. بند امیر له کابل څخه په 215 کیلومتري او د بامیانو له ښار څخه په 80 کیلومتري کې موقعیت لري او د بحر له سطحې څخه د 3000 مترو په لوړوالي کې موقعیت لري. دا سیمه د ختیځ هندوکش او بابا غرونو په لمنو کې پرته ده. د خپلو پاکو اوبو او بې ساري منظرو په درلودلو سره د افغانستان یو له مشهورو سیاحتي ځایونو څخه شمیرل کیږي. دا ملي پارک شپږ ښکلي جهیلونه لري چې اوبه یې د کوپر په نوم له چینې څخه رسیږي او هر یو خپل ځانګړتیاوې لري. د دغو جهیلونو یا دریاچو له جملې څخه تر ټولو لویه ذوالفقار بند دی چې 490 هکتاره مساحت لري او تر ټولو کوچنی د غلامان بند دی. بند هیبت په دې مجموعه کې تر ټولو ژور جهیل په توګه پیژندل شوی او په شنو اوبو سره په زړه پورې ښکلا وړاندې کوي. د دې جهیلونو لپاره په زړه پورې نومونه هم شتون لري لکه بند پنیر چې دا د سپین دیوال درلودلو له امله نومیږي چې د پنیرو په څیر ښکاري. ځایي خلک د دغو جهیلونو جوړول حضرت علي رضی الله عنه ته منسوبوي او په اړه یې ډېرې کیسې هم کوي. په بند امیر کې ګرځندویي وده لري او هر کال زرګونه خلک له دې ملي پارک څخه لیدنه کوي. په 1399 میلادي کال کې څه باندې 400,000 کسانو له دې سیمې څخه لیدنه کړې او د ګرځندویي له لارې تر 3 میلیارده افغانیو زیات عاید ترلاسه شوی دی. د کوچني اختر په رخصتیو کې یوازې په یوه اونۍ کې له 100,000 څخه زیاتو کسانو د بند امیر او بامیان ولایت څخه لیدنه وکړه. دا سیمه د ډیری وحشي حیواناتو کور هم دی په شمول د غرونو پسونه، هوسۍ، لیوه او ګیدړ. مشهوره مرغان لکه باز او شینک هم په دې سیمه کې ژوند کوي او د چوش په نوم ژیړ کبان د جهیلونو په اوبو کې لامبي وهي. که څه هم پخوا په دې سیمه کې د واورې پړانګ هم موجود و خو د ښکار له امله یې نسل له منځه تللی. خو په 1390 کال کې د بند امیر په دیوخانه سیمه کې څو دانې د واورو پړانګان ولیدل شول. د بند هیبت په مرکز کې د مزار بند امیر په نوم مقدس ځای شتون لري چې ځایي خلک د حضرت علي رضی الله عنه د ګامونو د ځای په نوم یې پیژني او د برکت لپاره یې شاوخوا خاوره راټولوي. د دې ودانۍ ترڅنګ د څو ځایي مشرانو قبرونه هم پراته دي.
بند امیر نه یوازې د طبیعي ښکلا لرونکی ملي پارک دی بلکې د افغانانو د تاریخ، کلتور او عقایدو یوه برخه هم ده. دا ځای د خپل ځانګړي طبیعت سره لا هم د افغانستان یو له سیاحتي او معنوي جاذبو څخه شمیرل کیږي.